واه تازه او د خوشحالۍ ډک خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. که چیرته تاسو د راشد خان مینوالي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مو خوښه شوه لایک او شیر یې هم کړئ. راشد خان د عمران خان ریکارډ ماتولو چانس لري. لکه څنګه چې دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده، افغانستان له بنګلادیش سره په ټیسټ سیالیو کې بوخت دی. نو دوستانو سبا د لوبې اخرنۍ ورځ ده او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د دوی لوبډلې مشر راشد خان دی. دوستانو تاسو خپله وکتله چې راشد خان په لومړۍ ورځ 5 وکټې واخیستې په یوه لوبه کې، او په دویمه لوبه کې 3 وکټې واخیستې او سره څنګ کې یوه 50 هم ورسره وویله. نو دوستانو راشد خان د ټولې وکټې سوې 8 وکټې شولې او 50 هم ورسره ویلې وه. که چیرې موږ تیر وخت ته وګورو نو عمران خان هم چې د پاکستان کپتان او په اوس وخت کې د پاکستان صدر اعظم یا وزیر اعظم دی، هغه هم 10 وکټې او یوه 50 وهلې وه په ټیسټ سیالیو کې. که چیرې راشد نن ورځ 2 وکټې واخلي نو وبه کولی شي چې د عمران خان دغه ستر ریکارډ مات کړي. نو نن باید راشد خان 2 وکټې واخلي چې د عمران خان دغه ریکارډ مات کړي. راشد خان 8 وکټې اخیستلې دي په دغه تیرو لوبو کې، 2 وکټې پاتې دي چې هغه باید نن واخلي او 50 هم تیاره وهلې ده. نو ده ته پکار دي چې نن 2 وکټې واخلي او د عمران خان دغه ستر ریکارډ نن مات کړي او دغه ریکارډ دی په خپل نوم کړي. نو